د یو خوشحاله پرسکون او صحتمند ژوند لپاره دا لازمي دی چې انسان د شپې 8 یا 9 غنټې خوب پوره کوي. دا 8 یا 9 غنټې د شپې خوب دا زموږ د جسماني صحت لپاره او د دماغي صحت لپاره ډېر زیات لازمي دي. څنګه چې زموږ صحت ته د خوراک ضرورت دی، څنګه چې زموږ صحت ته د څښاک د اوبو ضرورت دی، همدغه شان زموږ د صحت لپاره آرام خوب کول چې دی دا انتهایي ډېر زیات لازمي دي. که انسان غواړي چې زه یو پرسکونه، یو خوشحاله او یو صحتمند ژوند تېر کړم، نو دې انسان له پکار دا دي چې دا د شپې 8 غنټې 9 غنټې خوب خامخا پوره کوي. د شپې خوب د ماخوستن د 10 بجو نه واله تر د سحر د 4 بجو پورې دا خوب ډېر زیات اهم دی د صحت لپاره. که د کوم انسان د شپې خوب پوره وي نو دا انسان به جسماني طور هم صحتمند وي، دماغي طور به هم صحتمند وي، دا انسان به انټیلیجنټ وي، دا به انسان به ذهین وي، دا به د بې شمېره بیماریانو نه محفوظ وي، د ذهن به ښه کار کوي، دا به د شوګر، دا به د بلډ پریشر، دا به د موټاپې، دا به د زړه د بیماریانو، د بلاشه بیماریانو نه به دا انسان محفوظ وي. اوس په دې کې ځینې خلک دا خبره کوي چې یاره د شپې کار کوو، زموږ ډیوټي ده. دا خوب که چېرته موږ د ورځې کوو نو څنګه به وي؟ د ورځې خوب چېرته هم د شپې د خوب نعم البدل نشي کېدلی. ورځ الله تعالی د کار دپاره پیدا کړي او شپې د آرام دپاره پیدا کړي. په کار دا ده چې د ورځې انسان خپل کارونه وکړي او د شپې آرام وکړي. بیا په دې کې ځینې خلک داسې خبره کوي وایي یاره موږ خو د شپې ټوله شپه کار کوو، د ورځې 4 او 5 غنټې خوب کوو، موږ ته خو هېڅ مسله رانله، موږ خو ښه صحتمند یو. دا خلک نه پوهېږي که چېرته دې خلکو خپل خوب د شپې کولی او پوره یې کولی، دې له چې الله تعالی کوم صلاحیتونه ورکړي دا 20% 13% نور هم د دې نه سیوا کېدلی شو. د انسان 20% 30% د دې نه نور هم ذهین کېدلی شو. د دې انسان امیونټي د دې نه 20% 30% نور هم مضبوطه کېدلی شو. خو انسان ته دا پته نه لګي وایي یاره زه خو د ورځې خوب کوم، د شپې ویښ یم، خو بیا هم صحتمند یم. د ده چې کوم صحت دی دا د دې نه 20% 30% نور هم ښه کېدلی شو. که چېرته دې انسان دا خوب د شپې کولی او پوره کولی، نو د ورځې خوب چېرته هم ستاسو د شپې د خوب ځای نشي نیولی. د شپې چې انسان ویده کېږي نو یو قسم هارمون سیکریټ کېږي، هغه ته ویلی کېږي میلټونین هارمون. دغه د خوب هارمون دی. دغه هارمون چې کله سیکریټ شي نو انسان له خوب ورځي. اوس که انسان چېرته د ورځې ویده کېږي نو بیا میلټونین نه سیکریټ کېږي. د دې سره انسان د صحت د ډېرو مسلو سره مخامخ کېدلی شي. لکه په هغه کې اوبیسیټي ده، موټاپه انسان ته کېدلی شي، بلډ پریشر انسان ته کېدلی شي. دا انسان د ورځې خوب کوي او د شپې خوب نه کوي. ډایبیټیز، د شوګر خطره شته دی انسان ته، هارټ ډیزیزز، د زړه د بیماریانو خطره شته دی انسان ته. چېرته د ورځې خوب کوي د دې انسان په ذهانت باندې به اثر پرېوځي. نو که تاسو غواړئ چې موږ خوشحاله اوسو، پرسکونه ژوند تېر کړو، د خپل ژوند نه خوند او مزې واخلو، نو تاسو د شپې 8 غنټې 9 غنټې خوب خامخا پوره کوئ. د ورځې خوب ستاسو د شپې د خوب کمی نشي پوره کولی.